السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خو زده کوونکو ژوند مو او مبارک روژه مو بخیر. د درسونو په دې بهیر کې نن ورځ د نهم ټولګي کیمیا ته نوبت رسیږي. موږ نن په د عضوي او غیر عضوي مرکباتو په منځ کې چې کوم فرقونه دي په هغې بحث کوو. خو اصلا هدف داسې دی چې د فرقونو د لوستلو یوه ګټه دا وي چې موږ په اسانۍ سره درک کړی شو یا وپېژندلی شو چې عضوي مرکبات کوم دي او غیر عضوي مرکبات کوم دي. اوس په دغه ځای کې موږ لیکو چې یو خط کش کوو. دې طرف ته موږ زده کوونکو لیکو چې عضوي مرکبونه او غیری عضوي مرکبونه. اول مهمه خبره ده چې ټول عضوي مرکبونه کاربن لري. ټول عضوي مرکبونه چې لري کاربن لري. هایدروجن هم لرلی شي، اکسیژن هم، نیتروژن هم، سلفر، فسفورس، خو اساسي عناصر چې ده هغه کاربن ده. یعنی هیڅ داسې عضوي مرکب نشته چې کاربن ونه لري. په ټولو عضوي مرکبونو کې اساسي عناصر کاربن ده او ټول مرکبونه کاربن لري. بس کې موږ داسې وایو چې غیر عضوي مرکبونه چې کوم دي، غیر عضوي مرکبونه دا کاربن نه لري. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن نشته، کاربن نه لري. خو کې خبره شته، خو ځینې مرکبات کاربنونه لري، لکه یعنی ځینې غیر عضوي مرکبونه هم کاربن لري، لکه کاربن دای اکساید، کاربن مونو اکساید یا کاربونیټونه دي. فرض مثال کلسیم کاربونیت، مګنیزیم کاربونیت او داسې نور. اوس دلته هم ګوره کاربن شته، دلته هم کاربن شته، داسې کې هم کاربن شته، داسې کې هم کاربن شته. هدف داسې دی چې ځینې غیر عضوي مرکبونه هم چې لري کاربنونه لري، کاربنونه. خو هغه دنده چې کاربن په عضوي مرکبونو کې اجرا کوي په غیر عضوي کې نه اجرا کوي. دویم فرق زده کوونکو د هغه ده چې عضوي مرکبونه چې دي که په سودال ډول وایي ژر ورستېږي. فرض مثال 4 کیلو غوښه د یوړه کورته دا نه چې هفته تېرېږي خپل خوند رنګ بوی دا ایلو سویر کوي، ورستېږي. عموم کې عضوي مواد ژر ورستېږي، غیر عضوي مرکبات ژر نه ورستېږي. یا ممکن ژر ورسته نه شي، ژر نه ورستېږي، لکه چې ژر نه ورستېږي، لکه اوبه. اوبه غیر عضوي مواد، اوبه ژر نه ورستېږي. دریم فرق عضوي مرکبونه ژر تودوخه تیروي. که فکر مو کړی کله چې تاسې غوړي و دیګ ته وچوئ دا ډېر زر ټسېږي، ټاس ټوس چولی، زر تودوخه زر جذبوي. یوه بله جامده مدار واخلئ هغه ژر تودوخه نه جذبوي، ژر تودوخه نه وخولي.
په عموم کې غیر عضوي مرکبات چې دي ژر تودوخه تیروي او غیر عضوي مرکبات ژر تودوخه نه تیروي. څلورمه نکته کې عموم کې عضوي مرکبات د سوځیدو وړ دي. عموم کې عضوي مرکبونه د څه شي وړ دي؟ د سوځیدو وړ دي. لکه پټرول د فرض مثال، ډیزل دی، خاور دی، یا لدینا پرتا نور هغه مواد چې د سوځیدو وړ وي موږ باید وپوهیږو چې دا مواد عضوي وي. یعنی عموما عضوي مواد د سوځیدو وړ دي او غیر عضوي مواد چې دي دا د سوځیدو وړ عموما نه دي. مثال پټرول ته اور ورکوه، پټرول اور وخلي او غیر عضوي ماده او به غیر عضوي ماده اور نه وخلي. پیژندل یوه علامه یې دغه کوم مواد چې اور وخلي موږ باید دا عضوي دي عموما. او په عموم کې غیر عضوي مرکبونه سوځېدو وړ نه دي. په پنځمه شماره کې زده کوونکو موږ دا یایو چې د عضوي مرکبونو د ویلې کېدو او ایښېدو نقطې ټیټې دي. د عضوي مرکبونو د ویلې کېدو هغه دې خبرې سره مشابه ده. د ویلې کېدو لیکېدو او ایښېدو نقطې څه ډول دي؟ ټیټې دي. یعنې ضرب ویلې کېږي او ضرب ایښېږي هم. خو د غیر عضوي مرکبونو د ویلې کېدو او ایښېدو نقطې لوړې دي. یعنې هسې کې مې ته لیکلي دي چې د ویلې کېدو او ایښېدو نقطې لوړې دي. ویلې کېدو او ایښېدو نقطې چې دي لوړې دي. یعنې لوړې دي مطلب داسې دی چې کله چې ویلې کوي یا یې په ایښېدو ورولې ډېره تودوخه باید ورکړه. شپږم فرق د عضوي مرکبونو شمیر زیات دی. د نهم ټولګي په کیمیا کې شمیر 60 میلیونه ښودلی یا 200 لکه. او غیر عضوي مرکباتو شمیر زده کوونکو کم دی. شمیر یې کم دی. شمیر یې کم دی یعنې 800 زره ته رسېږي. 800 یا 8 لکو ته رسېږي. اووم فرق چې موږ کله یایو د عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، سست دي، ژر نه اجرا کېږي. عموم کې د عضوي مرکباتو تعاملونه ورو دي او چې ورو وي معنا دا چې کاتالیست ته اړتیا لري. کاتالیست ته چې لري اړتیا لري. او
د غیر عضوي مرکباتو تعاملونه چې دي دا عموما چټک دي، عموما چټک دي او اکثریت یې پرته له کاتالیست اجرا کیږي. که څوک پوښتنه وکړي چې د عضوي مرکباتو تعاملونه ګړندي دي که غیر عضوي مرکبونه، موږ داسې ورته وایو چې د غیر عضوي مرکبونو تعاملونه ګړندي دي او د کاتالیست اړتیا نه لري. عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، عموم کې کاتالیست اړتیا لري. دا کاتالیستونه هغه کیمیاوي مواد دي چې یو کیمیاوي تعامل ته چټکتیا ورکوي او هغه تیزوي، سرعت یې اضافه کوي. او زده کوونکو دا و اووم فرق. اتم اتم فرق ده. اتم فرق کې موږ عموم کې په عضوي مرکبونو کې اړیکې اشتراکي دي. په عضوي مرکبونو کې اړیکې څه ډول دي؟ اړیکې اشتراکي دي. او په غیر عضوي مرکبونو کې اړیکې چې دي هغه څه ډول دي؟ آیوني دي. وتم ټولګي کې ورته آیوني اړیکې آیوني دي او قطبي اشتراکي دي. قطبي اشتراکي دي. نهم فرق درسو. په نهم فرق کې موږ وایو چې د عضوي مرکباتو محلولونه، د عضوي مرکباتو محلولونه برق نه تیروي. او د غیر عضوي مرکبونو محلولونه برق یا برېښنا تیرولی شي. برېښنا تیرولی شي. دا شماران بیا اخر کې لږ تغږېږي. لسم فرق. لسم فرق کې زده کوونکي وایي په عموم کې د عضوي مرکبونو مالیکولي کتلې اضافه دي، یعنی مالیکولي وزنونه زیات دي. مالیکولي وزنونه یې زیات دي. مالیکولي وزنونه یې څه ډول دي؟ زیات دي. او د غیر عضوي مرکبونو مالیکولي وزنونه چې دي دا عموم کې کم دي. او یولسم فرق ده عضوي مرکبونه ایزومیری، پولیمیری، خاصیتونه لري. ایزومیری او پولیمیری خاصیتونه لري. ایزومیری هم هرڅه، پولیمیری هم هرڅه. دا اوس بحث نه کوو، فقط دومره زده کړئ چې عضوي مرکبونه ایزومیری او پولیمیری خاصیت لري او غیر عضوي مرکبونه ایزومیری او پولیمیری خاصیت نه لري. زه باور یم چې دومره فرقونه به کفایت وکړای شي. خو وعده مو کړې وه چې په نهمه شماره لږ غږېږم، یعنې د عضوي موادو محلولونه برق نه تیروي.
او د غیر عضوي موادو محلولونه برق تیروي. عضوي موادو محلولونه برق تیروي. فرض مثال دا زده کوونکو ما سره یوه بیټري ومنئ، دا یوه بیټري ده. په دې بیټرۍ سې موږ داسې کې یو ګروپ وصلوو. دا ګروپ روښانه ده. داسې کې که چېرته زه یو ګیلاس راخلم، ګیلاس په دې ګیلاس کې زده کوونکو اوبه دي. په دې اوبو کې مو بوره حل کړې ده. دا بوره عضوي ماده ده. بوره څه ډول ماده ده؟ دا بوره عضوي ماده ده. دا بوره په دې اوبو کې حل شوې ده. که چېرته زه دا لین کته کم پرې کړم، ګروپ به مړ شي. دا دواړه لینونه راخلم عین وخت کې اوبو ته کوزوم. کله چې اوبو ته کوز کړئ بیرته به بیا هم د ګروپ نه بلیږي. دلیل چې ده؟ دلیل د هغه دی چې زده کوونکو دلیل دا دی چې بوره عضوي ماده ده. دا عضوي موادو محلول برق نه تیروي. ځکه یې نه تیروي چې دغه بوره په آیونو نه ټوټه کېږي. د دې بورې نه چارج لرونکي آیونونه لوسته نه رسي، ځکه ګروپ نه بلیږي. مونږ وې په نهمه شماره کې چې د عضوي موادو محلولونه برق نه تیروي. خو که چېرته زه زده کوونکو داسې وکړم چې اوبه مې اخیستې، خوړو مالګه مې اخیسته، سودیم کلوراید، دا مې په دې هغه کې خال کړل په اوبو کې. موږ به دې پوهېږو چې دغه د خوړو مالګه دا یوه غیر عضوي ماده ده. څه ډول ماده ده؟ یوه غیر عضوي ماده ده. دا خوړو مالګه په دې اوبو کې حل شوې ده. اوس که چېرته په عین وخت کې د برق دواړه لینونه روخلی، دا د اوبو سره ټچ کوي، کانیکټ کوي، د محلول سره یې وصل کوي. د ګروپ مخکې مړ و، د ګروپ به بیرته روښانه شي. ویلې به بیرته روښانه شي ځکه چې د خوړو مالګه دا غیر عضوي ماده ده. دا غیر عضوي ماده مې په دې اوبو کې حل کړه. دا کوم محلول چې جوړ شو دا د غیر عضوي موادو محلول و. او موږ تاسو ویلي وو چې د غیر عضوي موادو محلولونه برق تیرولی شي. امید دی چې هدف ته رسېدلی وای. د نهم ټولګي کیمیا درس په همدې ځای پای ته رسېږي. په بقي خپرونو کې انشاءالله بیرته بیا رسو. هغه نور کوم موضوعات چې په هغې نه به بحث کوو او غږېږو. ای تاسې کامیابي او روغ صحت د هیله ده. ښه او خوشحاله د روژې مبارکه میاشت ولرئ. د خدای په امان.